د ولسي جرګې د ریاست څوکۍ لپاره د لانجمنو ټاکنو 8 ورځې پوره شوې، خو تر اوسه هم دواړه لوري توافق ته نه دي رسېدلي. د ولسي جرګې غړي وایي د ریاست په سر جنجالونو د جرګې د کمیسیونونو او عمومي ناستو پر څرنګوالي اغېز کړی او دا مهال ولسي جرګه د 2 تنو له لوري یرغمل نیول شوې. د ولسي جرګې غړي وایي چې نور دا وضعیت ورته د منلو نه دی. فقط پارلمان افغانستان در گروگان 2 نفر و 1 تعداد کمیشنکارای از اینا در جریان است. ما خواستم است که هر وکیلی که راضی نیست به این حالت صدای خود باید بکشن، جدای از این دوتا بگیرن، جلسه خود بگیرن تا ما صدای مردم خود برسانیم. موږ د دوی د شخصي ګټو دپاره نه یو راغلی، موږ د ملت دپاره راغلی تر څو د ملت ستونزې حل کړو. موږ د دوی ګروګان نه یو، دغه هیله لرو چې نور دا معضله دې بس کړي، ختم کړي. د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي بیا وایي د یادې ستونزې د هواري یوازینۍ لاره د قانون پلي کول دي. دوی وایي تر هغه چې نمایندان 50 جمع 1 رایه پوره نه کړي، نورې پرېکړې ورته د منلو نه دي. رایګیري باید بېرته لاړه شي او عدالت کې بحث وکړي او رایګیري سریت د رایګیري قدسیت باید په نظر کې ونیول شي او 50 جمع 1 چې هر چا پوره کړه هغه د دې تالار رئیس دی. دې کې هېڅ نوع موضوع قومي او زباني زه اطمینان درکوم مطرح نه ده، که هر څوک مطرح کوي هغه د افغانستان دښمن دی. نن هم اکثره خپل غبرګون ښکاره که اکثره 50 نه زیات فیصدي باندې خلکو غبرګون وکړه که سبا تاسو دبته صندوق کې نه دی یا د صندوق خواته لاړ نه سئ نو بیا موږ په مستقیم ډول راجګېږو او خپله دا کار کوو. د ولسي جرګې له جنجالو څخه 8 ورځې تېرېږي خو تر اوسه دغې ستونزې ته د پای ټکی نه دی ایښودل شوی. په ورته مهال د ولسي جرګې پخوانی موقت رئیس بیا د دې ټولو ستونزو عامل د جرګې د رئیس نشتوالی بولي. نه یکی از اصول جلسه است. وقتی ما میگیم جلسه میگیم مجلس رئیس داره. اگر بگیم جلسه رئیس نداشته باشه نمیشه جلسه. یک اجتماع مردم یک بغل کم جمع میشه یک بیله نمیگیم جلسه. وقتی میگیم جلسه و مجلس باید این مدیریت شه. وقتی که مدیریت شه باید رئیس کار داره. دا په داسې حال کې ده چې د دغو جنجالو د حل لپاره 3 ځلې پلاوي وټاکل شول خو پایلې مثبتې نه وې.